سپک چې مالداره شي خواله مه ورځه فکر چې دا سپک ته بدل شوی دی دروند دروند دی حالات یې نه بدلوي دروند دروند دی حالات یې نه بدلوي په دروند باندې چې کوم انسان اصیل یو درونی او تربیت یې اوچت شوی دی په غریبۍ کې نه خرابېږي او دی په مالدارۍ کې اخلاق نه ګډوډ کوي دی په بیماری کې اخلاق نه ورانوي او دی چې روغ وي اخلاق یې برابري دی چې عالم شي هم اخلاق یې هغه شان دي دی که جاهل شي نو هم اخلاق او خوی اوچت دی دی که ځوان یې نو هم خوی دروند دی او که بوډا شي نو خوی ښه دروند دی نو اصیل څه دی اصیل دی حالات یې نه بدلوي اوس کوم سړی چې تربیت یې نه وي شوی او دروند نه وي نو دې حالاتو سره بدلېږي لکه غریب دی څه شو مالداره شو اوس د حالاتو ته به یې ګوره سپک چې مالداره شي خواله یې مه ورځه فکر چې دا سپک ته بدل شوی دی او دروند دروند دی نو خو حالات یې نه بدلوي نو سړی به وایي تا د کوم ځای نه دا فایده راوویسته د هغه ځای نه یوسف علیه السلام په جیل کې و خواته یې دوه هلکان ورغلي وو که نه خوب یې لیدلی و هغوی څه ویلو یوسف علیه السلام ته انا نراک من المحسنین تا نه موږ متاثره شوي وو اخلاق ته ډېر اوچت دي وایي دا په کوم ځای کې په جیل کې ګوره حالات ډېر سخت دي په دې سخته کې او په دې تیاره کې د هغه اخلاق هغه نه دي بدل شوي ښه دا اوس جیل دی راووتو او د مصر په خزانو باندې څه شو مشر شو په هغه وخت کې ورته هم دا ویلی شوي دي انا نراک من المحسنین اوس د جیل حالاتو ته وګوره او د مصر په خزانو باندې مشرتیا ته وګوره خو دروند دروند دی کم اخلاق چې جیل کې هماغه اخلاق دلته دي هسې دا څنګه فایده ده زموږ چې به زړه یې سړی ولیکي زړه دروند نه بدلیږي که هر څنګه حالات پې راشي که غریب هم دروند دی او که مالدار هم دروند دی که عالم دی هم دروند دی که جاهل دی هم دروند دی که استاذ دی هم دروند دی که شاګرد دی هم دروند دی که ځوان دی دروند دی او که بوډا دی نو دروند دی که ښځه ده نو درنه ده که نارینه دی یو دروند دی د تربیت هم اصل او د مشرانو هم په انسان باندې صحیح اثر یې او د کوم انسان چې مشران سپکي نو اکثر دی صحیح دی هم سپکي ځکه چې د هغو له تربیت څه نه دی زده کړی او چې کله انسان په خپله درومي نو بچي صحیح هغه یې درانوي ښځه یې صحیح هغه درانوي اوس یو سړی دی ښځه ورته راواده شوه او ګډه وډه ده خو چې دا سړی دروني که نه ته ګوره چې دا ورسره څنګه درنېږي لکه دې ته پته ده چې زما خاوند دا خوی دی دا یې نه دی او چې ښځه درنې که نه او سپک ته دې راواړوله یو څو ورځې بعد دا هم دغه په شان قیسې کوي بیا نو دا ناشنا فایده ده چې درانه خلک د حالاتو سره بدلېږي نه بدلېږي